بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ګلالیو، ماشومانو. د نن ورځې درس ته هم ښه راغلاست. زه صفي الله حکیمي ستاسو د ریاضي استاد یم. نن به موږ تاسې یو نوی درس ولولو. نن به موږ تاسې څلورم لوست د تفریق د عملیې ازموینه به ولولو. د تاسو د کتاب په 8مه پاڼه کې دا درس دی. صحیح ده؟ راځئ څخه خپل درس شروع کړو. په تیر درس کې موږ تاسې کوم درس ولوستلو؟ موږ تاسې د جمع د عملیې ازموینه مو ولوستله او هلته مو وویلې چې د جمع عملیې د ازموینې لپاره به موږ تاسې څه کوو؟ د تفریق نه ګټه اخلو، که نه؟ څنګه مو دا کار کوو؟ موږ به حاصل د جمع راواخیسته او د جمع د اجزاو نه به مو یو به مو ترې منفي کړ، که نه؟ او هلته که چیرې موږ تاسو ته د بل جزء د جمع راکوه بیا موږ جمع کې مشکل او غلطي نه وه، او که نه موږ تاسې غلطي کړې ده. نن به موږ تاسې د تفریق د عملیې ازموینه ولولو. د تفریق د عملیې د ازموینې لپاره موږ تاسې د جمع نه ګټه اخلو. په جمع کې له تفریق نه ګټه اخلو، تفریق کې له جمع نه ګټه اخلو. صحیح ده؟ مثلا که چیرې تاسې دلته اوس وګورئ له 19 نه که تاسې 14 کم کوئ، صحیح ده؟ دلته موږ تاسې 19 مفروق منهو ده، که نه؟ مفروق منهو ده. 14 مو څنګه ده؟ مفروق ده. له 19 نه 14 کم کو څو پاتې کېږي؟ شپږ چې ده حاصل د تفریق، حاصل د تفریق. صحیح ده؟ له 19 نه له مفروق منهو نه چې 14 چې مفروق سي تر کم کو څو پاتې کېږي؟ شپږ هم زموږ د حاصل د تفریق. دا سوال هم تاسې منفي حل کړئ، د تفریق سوال هم حل کړئ او تاسې مطمئنه نه یاست چې دا سوال مو صحیح حل کړی ده که غلط عمل کړی. نو څنګه به پوه سو چې دا سوال ته تاسې صحیح ده که نه؟ موږ تاسې به سوال ازمویو. څنګه یې ازمویو؟ د جمع نه به ګټه اخلو. څنګه ګټه اخلو؟ حاصل د تفریق راواخلئ، حاصل د تفریق راواخلئ. دلته اوس شپږ حاصل د تفریق ده، صحیح ده؟ حاصل د تفریق راواخلئ او د حاصل د تفریق سره، صحیح ده؟ حاصل د تفریق سره مفروق جمع کوي. چې دلته اوس مفروق څو ده؟ 14 ده. مفروق ورسره جمع کوي. تاسو ته باید مفروق منهو درکړي، صحیح ده؟ تاسو ته باید مفروق منهو درکړي، که نه تاسو غلطي کړئ. او یا تاسې همدغه مرحله سره یې وګورئ، دغه عدد یو تر کم کړئ او وګورئ چې شپږ تاسو ته درکوي په دې سوال کې که نه. خو هغه طریقه ډېره مشکله ده. اسانه طریقه یې همدغه ده چې د حاصل د تفریق او مفروق به سره جمع کوئ، تاسې ته به د حاصل د جمع درکوي. صحیح ده؟ ګورئ دلته هم تاسو ته ویلي د تفریق حاصل له مفروق سره جمع کوي. حاصل به د مفروق سره جمع کوئ. که چیرې د جمع حاصل یې له مفروق منهو سره مساوي شي د تفریق عملیه سمه ده. مفروق منهو څخه د تفریق حاصل تفریق کوو. که چیرې د تفریق حاصل یې له مفروق سره مساوي وي د تفریق عملیه سمه ده. دو طریقې لرو، صحیح ده؟ راځئ چې په ورق کې تاسو ته ښه در وښیم. دوه طریقې لرو. ښه، اوس تاسې 19 غواړئ چې له 14 نه کم کوئ. له 19 نه چې 14 کم کوئ څو پاتې کېږي؟ شپږ. صحیح ده؟ د ازمویلو لومړۍ طریقه دلته به یې وازمویو. د ازمویلو لومړۍ لار به ولیکو. لومړۍ لار یې موږ تاسې له جمع نه ګټه اخلو. صحیح ده؟ جمع نه ګټه اخلو. څنګه؟ موږ تاسې حاصل د جمع، حاصل د تفریق راخلو او موږ د حاصل د تفریق نه مفروق
حاصل تفریق د مفروق سره جمع کوو 19 نه 14 کم سو شپږ پاتې سو د مفروق منه ده مفروق ده د حاصل تفریق ده صحیح ده اوله طریقه کې د ازمایلو لپاره موږ تاسې جمع نه ګټه اخلو صحیح ده د جمع نه ګټه اخلو څنګه حاصل تفریق راخلو شپږ د مفروق سره جمع کوو مفروق څو دلته 14 شپږ د 14 سره جمع کوو موږ تاسې ته باید مفروق منه راکې کې را نه کنه موږ تاسې غلطي کړې ده شپږ جمع 14 څو کېږي 19 موږ ته راکړه که نه آفرین غلطي مو نه ده کړې دا لومړی طریقه د ازمویلو ده دویمه طریقه څنګه ده دویمه لار څنګه ده تاسې دغه په تفریق کې اوس مثلا 19 نه 14 کم کړي شپږ تاسو ته درکړه که نه تاسې مفروق منه او حاصل تفریق ځایونه سره بدل کړئ مثلا 19 دلته د 14 نه 14 په ځای شپږ کېږدئ او ویې ګورئ تفریق یې کوي چې تاسو ته کوم عدد درکوي تاسو ته باید اوس مفروق منه دلته حاصل تفریق چې تاسو درکوي باید مخکینی مفروق منه وي که نه بیا تاسو غلطي کړې 19 نه شپږ ځي څو پاتې کېږي 9 نه شپږ راشي 3 یو راکوزو 14 موږ تاسو ته یې راکړه ښه غوږ ونیسئ بیا له سر نه تاسو ته تکراروم موږ په دوو لارو باندې کولی سو چې خپله د منفي سوال وازمایو اوله یې د جمع طریقه ده او دویمه یې لار هم د منفي یا تفریق طریقه ده صحیح ده یا لار ده د جمع په لار کې څنګه کوو کله مو چې د منفي یا د تفریق سوال حل کړ 19 جمع 14 موږ تاسو ته شپږ راکړه که نه اوس به څنګه کوئ دغه حاصل تفریق راخلی دی مفروق سره به جمع کوئ شپږ به راخلی به د 14 سره به جمع کوئ که چیرې تاسو ته مفروق منه درکړه 19 یې درکړه دلته په د سوال کې خو صحیح ده غلطي مو نه ده کړې که نه بیا تاسې غلطي کړې ده شپږ او 14 19 دویم لار کې څنګه ده تاسې اوس له 19 نه 14 منفي کړئ شپږ پاتې سوه د ازمایلو لپاره د تفریق په طریقه کې یا په لار کې تاسې له 19 نه شپږ منفي کوئ له 19 نه شپږ منفي کوئ تاسو ته باید 14 درکړي له 19 نه 14 منفي کوئ شپږ پاتې سوه له 19 نه که شپږ منفي کوئ بیا تاسو ته باید 14 پاتې سي که نه بیا تاسو غلطي کړې ده صحیح ده اوس له 19 مو شپږ منفي کړه 14 یې راکړه نو ځکه دلته غلطي نشته راځئ څخه یو څو مثاله هم حل کړو راځئ له دغه خوا نه به یې شروع کړو صحیح ده 15 نه به 18 منفي کړو لومړی بیلګه څو له 15 نه به 18 موږ تاسې کم کړو 15 نه 18 کم کړو په منفي کې یا تفریق کې مو څو قوانین درلودل یو هغه دا و چې له لوی عدد نه وړوکی عدد موږ نشو منفي کولی له وړوکي عدد نه لوی عدد نشو منفي کوی ځکه نو د لوی عدد نه موږ وړوکي عدد منفي کوو 15 نه 18 منفي کوو 15 نه 8 نشو کمولی یو ورته راقرض کوو څو کېږي 15 نه چې 8 کم کړو څو پاتې کېږي اووه دلته پاتې سو 2 له 2 نه چې یو لاړ شي څو پاتې کېږي یو صحیح ده ولسو موږ اصل هدف دلته څه شی ده ازمویل دي په دواړو طریقو یې موږ تاسې ازمویو د جمع طریقه د جمع د طریقې ازمویل د جمع د طریقې ازمویل حاصل د جمع د تفریق راخلی ولس هغه به د مفروق سره جمع کوئ 18 سره به جمع کوئ تاسو ته باید مفروق منه درکړي که نه بیا تاسو غلطي کړې اووه جمع 8 15 یو حاصل لرو یو جمع یو 2 جمع یو 3 موږ تاسو ته یې راکړه مفروق منه که نه ورایې کړه غلطي نه دم کړې دلته دویمه طریقه څنګه ده جمع د تفریق د طریقې ازمویل د تفریق د طریقې
ازمویل. د تفریق طریقه ازمویل کې څنګه کوی؟ له 15 نه مو 17 منفي کړه 17 درکړه. تفریق د ازمویلو د طریقې کې تاسو کوی د 15 نه 17 منفي کوی، حاصل تفریق ترې منفي کوی. 15 نه حاصل تفریق تاسو ترې منفي کوی. خیال 15 نه چې ولاړ شي 15 نه ونه سو کمولی یا ورته راقرض کوو کېږي 15 نه چې ولاړ شي 8 دلته پاتې سو 2 نه ولاړ شي 8. دا کار هم چې وکړو موږ تاسو ته باید مفروق منه بیا هم موږ تاسو ته دا بل عدد باید راکړي. صحیح ده؟ د مخکې به د مفروق په ځای د مفروق منه نه مفروق کم که ولا حاصل تفریق پیدا سو. اوس هم چې حاصل تفریق ترې منفي که موږ تاسو ته باید مفروق راکړي. 17 ترې منفي که 18 سو. صحیح ده؟ هیله چې دا سوال مو زده کړی وي راځئ چې بل سوال هم حل کړو. په بل سوال کې ښه به زده کړئ. شپږ سوه څلور اویا نه 115 منفي کوو. 604 نه 115 منفي کوو. 4 نه 15 نسو کمولی یا ورته راقرض کوو 14 نه 15 لاړ شي 9 دلته پاتې سو 6 نه چې یا ورته 6 نه 8 نسو کمولی یا ورته راقرض کوو 14 نه چې 8 لاړ شي څو پاتې کېږي 8 دلته پاتې سو 15 نه لاړ شي 4. د ازمویله د جمع طریقې ازمویل اسانه دي. 409 د 115 سره جمع کوي 604 کېږي. صحیح ده؟ راځئ د تفریق طریقه ازمویل دلته در وښیم ځکه چې په هغې کې تاسو لږ څه کیدای شي مشکل ولرئ. 604 د اوس مخکې مې 115 تر منفي کړو اوس 409 تر منفي کوو. حاصل تفریق ترې منفي کوو. 4 نه نسي کمولی یا ورته راقرض کوو کېږي 14 نه لاړ شي 15 دلته لرو 6 دقیقې یو قرض هم ورکړی یو 6 نه 8 نسو کمولی یا ورته راقرض کولو څنګه نه 14 نه چې 8 کم کو کېږي 8 دلته پاتې سو 15 نه چې یو کم کو څو پاتې کېږي 115 موږ تاسو ته مخکنی مفروق راکړ. نو ځکه موږ ویلی سو چې موږ غلطي نه ده کړې. هیله لرم چې د نن ورځې درس مو هم زده کړی وي. په راتلونکې برخه کې به موږ تاسې د فعالیتونو نور سوالونه تاسو ته حل کړو. نو دا و د نن ورځې درس د الله په امان.